هیڅ یو کور والا چې کور جوړوي هغه داسې کور نه جوړوي چې په هغې کې تشناب نه وي. تشناب خامخا جوړوي. وجه دا ده چې د تشناب ضرورت دی، بغیر د تشناب نه کېږي نه. دا د څنګه کور وي چې په هغې کې د تشناب نه وي؟ سهارګشته به سړی چېرته ځي؟ بلکې هغه سړي ته خلک لیونی وایي چې هغه په کور کې تشناب ونه لري. قضای حاجت ضرورت تو ته به چېرته ځې؟ بیا بهر به وځې، په سړک ته به وځې، نو خامخا به کور کې تشناب جوړوي، د قضای حاجت ځای به جوړوي. خو د قضای حاجت ځای سره د چا مینه نه وي. یو څوک به تاسو د چا نه نه اورېدلی چې زما د تشناب سره مینه ده، بلکې هلته چې لاړ شي او زر زر ځان فارغوي چې ووځمه، بلکې په مجلس کې چې د هغې نوم یادوي وایي ګلم په مخ کې سهارګشته تللی ومه، ګلم په مخ کې، چې ځکه ما یو غلط نوم واغست. همدغه شی دنیا هم دی. دنیا نه خلاصی نشته. داسې کېږي چې یو سړی د دنیا ونه ګټي، سوال ته به کینی، سوال به کوي، خو د دنیا محبت شپه و ورځ د دې سوچ او دنیا سره زړه لګول، دنیا مقصد ګرځول، الله هیرول، د الله دین هیرول، د ژوند مقصد هیرول، دا بیا تباهي و بربادي ده. او نن مسلمانان په همدې حالات کې واقع شوي دي. مسلمانانو همدا حال دی. دنیا دوی ضرورت نه ګڼي، دنیا دوی مقصد ګڼي. څه معلومیږي چې دوی دنیا مقصد ګڼي؟ ځکه دوی فکر هم دا دی. تشناب فکر څوک نه کوي. هغه وخت کې فکر پیدا شي چې ضرورت پیدا شي. نور تشناب نه چې ووځي زر زر ترېنه لرې کېږي چې بدبویي ده. نو همدغه عین تشناب او دنیا یو شی دی. ضرورت دی، خلاصی نشته، خو محبت دی ورسره نشته. ځان ترېنه زر زر فارغوي. اصل مقصد دی تشناب نه دی ګرځولی. سوچونه ورته نه کوي. نو د منافقت شروع د دې نه کېږي چې د دنیا محبت د چا زړه ته کوشي. بس دا د منافقت سلسله شروع شو.